په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ جوړ به یاستئ. د هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ. دوستانو راځئ چې پوه شو چې د سرو مرچو ګټې څه دي. اول، د شکر په ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. دوم، د بدن په مختلفو برخو کې د سرطاني حجراتو او سرطان ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی نیسي. دریم، د خېټې د زخم او قرحې څخه مخنیوی کوي. څلورم، د زړه لپاره یو له غوره او ګټورو خوړو څخه شمیرل کېږي. پنځم، د اضافي وزن په کمولو کې له اندازې زیاته مرسته کوي. شپږم، د پړسوب ضد پیاوړی خاصیت لري. اووم، د هضمې لپاره یو له مهمو خوړو څخه دی کوم چې د معدې په تشولو کې ځانګړی اثر لري. اتم، د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي. نهم، د بکټریا ضد پیاوړی خاصیت لري. لسم، د درد له منځه وړلو لپاره یو له غوره درملو څخه ګڼل کېږي. دوستانو که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک او شیر کول یې هم مه هېروئ تر څو زموږ نور دوستان هم ترې ګټه پورته کړي.